بیشتر در این مورد آقای سید مقصود هاشمی آگاه امور کشاورزی اینجا در استودیو با ما هستند. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر، زنده باشین. ممنون. هاشمی، بیان ریاضی صحبت بکنیم. آنچنان که وزارت زراعت آبیاری هم میگن که اینا در تلاش هستند که در جریان امسال در ولایت‌های مختلف افغانستان اینا که آب و هوای مناسب داره باغ‌های خرما را ایجاد بکنن. ایجاد این باغ‌ها میتونه چقدر در توسعه باغداری هم کمک بکنه و چون که بازار خوب خرما در افغانستان داره میتونه که بیشتر ما فروشات داشته باشیم. ډیره زیاته مننه. تاسو ته د تلو نیوز تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې خبره کې تیر روژه ولري. تاسو ته معلوم دی چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او تر 15 سلنې زیات خلک په زراعت کې مصروفه دي او همدارنګه زموږ 3% ساحه چې د ځنګلونو پوښلې ده او 12% ساحه زموږ د کښت وړ ځمکه ده چې په دې کې 15% ساحه چې ده للمي ده او د کوم څخه چې موږ کولی شو چې د خرما د باغونو څخه ډېره ښه استفاده وکړو. د ده تر څنګ چې دی خرما په وچه او نیمه وچو اقلیمي ساحو کې ډېره ښه نتیجه ورکوي او همدارنګه مدتراني اقلیم کې ډېر ښه نتیجه ورکوي. نو ځکه د افغانستان اکثرې سیمې بالخصوص غربي سیمې او همدارنګه چې د جنوب غربي سیمې او همدارنګه ختیځي سیمې لکه ننګرهار او کونړ او لغمان چې دي د خرما د تولید لپاره ډېرې مناسب اقلیم او آب لري. بله، زمانی که ما میریم به طرف از اینکه باغ‌های بیشتر خرما را ایجاد بکنیم، از دید شما چقدر باید در بخش بازاریابی هم کار صورت بگیره؟ اگر ما باغ ایجاد میکنیم زمانی که بازار برش نداشته باشیم اون زمان نمیتونه که بر توسعه باغداری بر کسانی که باغدار هستند سودمند واقع شود. بالکل، تاسو درسته وایي. بازاریابي چې دی د زراعت د پروسې یوه ډېره مهمه کلیدي برخه ده. که چیرې موږ د خرما تولید ولرو او د هغه ښه پیکینګ ونه لرو، د هغې ښه پروسسینګ ونه لرو او هغه موږ د مشتري د تقاضا مطابق یې موږ مارکیټ ته عرضه نه کړو، نو هغه چې دی د هغه تولیدات او د هغې ارزښت چې دی کمیږي او بیا هغه اقتصادي نه تمامیږي. نو دې دپاره چې دی ډېر ضرور دی چې د مارکیټ په مسله کې او همدارنګه د پروسس په مسله کې بالخصوص ډېره زیات مهمه مسله یې د القا مسله ده چې هغې کې باید د تکثیر په مسله کې ډېره توجه وشي تر څو موږ ښه تولید ولرو او همدارنګه چې د مشتریانو تقاضا مو ترلاسه کړې اوسي. بله، آقای هاشمی، شما علاقمندی باغداران به ایجاد باغ‌های خرما در افغانستان چگونه می‌بینید؟ به ویژه در ولایت‌های غربی و همچنین جنوب غربی کشور. زراعت چې د خصوصي سکتور د اشتراک څخه بغیر ښه نتیجه نه ورکوي. اکثره هیوادونو کې که تاسو د زراعت پرمختګ وګورئ هلته چې د شخصي سکتور پکې مداخله یې کړې ده، اشتراک یې کړی دی، سرمایه ګذاري پکې کړې ده او هغه دی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نو د خرما د باغونو په جوړولو کې هم که چیرې شخصي سکتور داخل نه شي نو زه فکر کوم ډېره ښه نتیجه به ورنه کړي. نو دې دپاره چې دی د شخصي سکتور دپاره ډېر ښه سهولتونه باید برابر شي، ځمکې باید په اجاره ورته د ډېر اوږدمهاله وخت دپاره ورکړل شي ځکه خرما داسې یو قسم باغونه دي چې هغه د ډېر وخت وروسته حاصل ورکوي. اولو 4-5 کلونو وروسته حاصل ورکوي، بیا 10-15 کالو وروسته چې دی حاصل یې ښه هغه پوټینشل لیول ته رسیږي او 150 کلونو پورې حاصل ورکوي. نو د دومره اوږدې مودې دپاره سرمایه ګذاري دپاره چې دی وزارت زراعت باید خپل پالیسیانې او خپل هغه تګلارې چې دی په همدغه چوکاټ کې برابرې کړي تر څو شخصي سکتور د سرمایه ګذارۍ دپاره داخل شي په دې برخه کې او د اقلیم له لحاظه لکه مخکې مې چا ویلې تنه غرب او همدارنګه جنوب غرب ساحې نه بلکې ختیځ ساحې چې دي هم د خرما د تولید دپاره ډېر مناسب اقلیم لري، ډېره ښه آب و هوا لري او مارکیټ مسله چې ده د خلکو تقاضا هم خرما ته ډېره ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې خرما چې دی یو مذهبي اړخ هم لري، لکه د مذهب له نګاه چې دی خرما چې دی ډېره ښه ستایل شوې ده. همدارنګه د باره کې حدیث شریف هم دی چې تاسو روژه کې چې دی خپل روژه اول په خرما ماته کوي ځکه خرما چې دی یو پیور یا پیوریفای یا پاک یا نفیسه شی دی. نو د دغې مسلې دپاره او زموږ ټولنه هم چې د اکثره اسلامي خلک دي نو د هغې د خرما د استعمال لپاره ډېره زیاته دلچسپي لري او بالخصوص د رمضان میاشت کې که تاسو وګورئ د خرما بیې ډېرې زیاتې لوړې شوي دي. علت یې دا دی چې موږ خرما اکثره د همسایه هیوادونو څخه بالخصوص ایران او عربستان او دغه هیوادونو څخه خرما افغانستان ته راځي او نرخونه هم چې دی تقریبا نن 2 چنده شوي دي. نو که چیرې موږ ښه تولید ولرو او ښه پروسینګ او پیکینګ وشي نو کیدلی شي چې مارکیټ کې ورته تقاضا هم ډېره ده او ډېر ښه مارکیټ ورته ولرو او د زراعت سکتور دپاره به ډېره لویه لاسته راوړنه وشي. بله، خب آقای هاشمی چگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ایجاد باغ‌های خرما جلب شود به ویژه از طرف وزارت زراعت آبیاری؟ وزارت زراعت د مسئولیت دی چې خصوصي سکتور باید د زراعت په سکتور کې داخل کړي او د هغوی دپاره مناسب شرایط برابر کړي تر څو هغوی دلچسپي وښیي، علاقه وښیي او په ده باندې پوه شي چې په زراعت سکتور کې سرمایه ګذاري د دې په ګټه ده.
لکه مخکې مې چې وویلې د خرما د باغونو جوړول دا یوه ډیره اوږدمهاله یا ستراتیژیک پروسه ده. نو دې دپاره دی چې باید دوی خپل په قوانینو کې تغییرات راوړي. لکه مثلا که د ننګرهار ځمکو ته لاړ شو، د کانال ځمکې دي، هغه باید په ډیرو اوږدمهاله اجارې باندې خلکو ته ورکړي تر څو هلته پکې د خرما کښت وکړي. او همدارنګه چې دی د اوبو سیستم په مهارولو کې باید ورسره کومک وکړي، د مارکیټ په برابرولو کې ورسره کومک وکړي، بعضې د پروسسینګو د دې موادو پیکینګ موادو په سبسیډي ورکولو کې ورسره باید کومک وکړي. دا ټول هغه څیزونه دي چې خصوصي سکتور دې ته تشویقوي چې د خرما په سکتور کې سرمایه گذاري وکړي او موږ تر څو دغه سکتور هم قوي سکتور ولرو د زراعت په بخش کې. بله، چقدر فرصت و زمینه سرمایه‌گذاری در بخش خرما در افغانستان وجود دارد که سرمایه‌گذاران علاقمند شوند با مشوقه‌ای که از طرف وزارت زراعت و آبیاری صورت میگیره و اینا در نظر میگیرن به خاطر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم بیا سرمایه‌گذاری بکنن در این بخش؟ زه خو دقیقه د دپاره احصایه نه لرم، شاید د ریاست د تجارت سره یا د وزارت تجارت سره دا احصایه اوسیږي چې څومره خرما موږ د کال چې دی افغانستان ته واردوو. نو زه فکر کوم چې په ډیره لوړه پیمانه سره خرما موږ واردوو. او بل دا دی چې خرما لکه مخکې مې چې ویلې زموږ د مذهبي اړخ نه موږ او تاسو ورته ډیره ترجیح ورکوو چې هغه استفاده ترې وکړو. بالخصوص د رمضان په میاشت کې خرما ډیره زیاته استفاده کیږي. او همدارنګه چې دی د غذایي ترکیب له لحاظه خرما چې دی تر 50% زیات چې دی شوګر لري، او همدارنګه تر 2% زیات چې دی پروټین او فیټ او همدارنګه چې دی منرالي نور مواد لري چې دی هغه د تغذیې له لحاظه مفیدیات دي. او د دې ترڅنګ چې دی خرما چې دا زموږ او ستاسو د روزمره ژوند د استفادې دپاره موږ او تاسو ورته ترجیح ورکوو. نو که چیرې خرما په اړه باندې کار وشي، مارکیټ ورته بالکل شته دی. موږ او تاسو هر وخت چې د خرما څخه په کورونو کې استفاده کوو، په دسترخوان هم خرما اوسیږي، د روژې په میاشت کې خو حتما خرما اوسیږي. نو فکر کوم د مارکیټ ستونزه نشته ده، خو د مارکیټ ترڅنګ د پیکینګ یا د پیک کولو یا همدارنګه د پروسس کولو فابریکو جوړول یا د وسایلو برابرول دا چې دی ډیر زیات مهم دی. تشکر آقای هاشمی، سپاس از اینکه با ما رفتن. خیلی سپاس از شما. تا لحظات دیگر